افغانستان یو زراعتي هیواد دی چې ډیری خلک یې په زراعت بوخت دي. دا هیواد د کښت لپاره مناسبه خاوره لري، خو په ډیرو سیمو کې یې کرنیزې چارې په سنتي یا ساده ډول ترسره کیږي، چې په دې توګه د بزګرانو کارونه زیات دي او ګټه یې کمه. په داسې ستونزمن حالت کې یو افغان بزګر په دې توانېدلی چې داسې یو ماشین جوړ کړي چې د غلو د پاکولو چارې ترسره کوي. د همدې بزګر د لیدو لپاره د افغانستان مشرقي ولایت شین لغمان ته ځو. لغمان چې د مشرقي ولایتونو د زراعتي محصولاتو د کندو په نوم یادیږي، دا ولایت حاصلخیزه خاوره لري. که چیرې له دې حاصلخیزو ځمکو څخه په سمه توګه کار واخیستل شي، نو کولی شي په نږدې راتلونکو کې افغانستان د کرنې په برخه کې پر ځان بسیا کړي. نوم یې محمد قاسم دی. محمد قاسم د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کې ژوند کوي. نوموړی په همدې ولایت کې د پوهنې ښوونکی هم دی. محمد قاسم د پیاوړي ذهن او کلکو ارادو څښتن دی. نوموړی په دې توانېدلی چې له سخت زیار او کوښښ وروسته د غلو پاکولو ماشین جوړ کړي. دا چې دا کنه موږ شولې لپاره آماده کړی چې دا شولې پاک کړي. په زمن کې موږ غنم هم په دې پاک کړی ده، او دا جوار هم پاکوي، وربش هم پاکوي، می هم پاکوي. درته وایم چې دا غلجات چې څه خراب شي که نه، یا به ټوکه ووهي یا چې ووهي خراب شي، چینجي وکړي یا کوم بل ګرد څه کړي، دته یې واچوه پاکوي. د حاصلاتو د موسم په جریان کې بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ وو. د دې ستونزو په لیدو سره محمد قاسم د داسې ماشین د جوړولو فکر وکړ چې د بزګرانو ستونزې تر ډېره بریده حل کړي. ذهن کې مې داسې وګرځېد چې دغه ټول کارونه ماشیني شوي وو، او دغه درمندونه ته چې به تلو دا ټول به کېده، او ولې چې ماشیني نه وو، ماشین چې وسایل نه وو چې دی زر خلاص کړی وی یا زر باد کړی وی، پاک کړی وی. دغه ماشین د شولو د پاکولو ماشین ده چې خلک ډېر سهولت خلکو ته مرسته کړي دي چې د ډېر وخت کار په ډېر لږ وخت کې ترسره کوي. دغه ماشین اکثریت خلک اوس ترېنه زیات استفاده کوي. دغه ماشین ډېرې وړتیاوې لري او کولی شي چې په یوه ساعت کې څو منه غله پاکه کړي. شالي پاک ده د شولې پاکوي که نه. پخوا به مونږ چې وو د په حساب شولې غوبل کړلې، نو ګانې به هم چې دا وڅنډله راټولې به هم کړې، نو 3 ورځې 4 ورځې به باد باران به هم پکې راغی، هغه به شو، نو دا شولې به بادولو کې ډېر وخت نیو که نه، کله شمالي کله نه. نو اوس خو ډېر سهولت د دې ماشین جوړ کړی، داسې ماشین ده چې په یو ساعت کې 2-3 خرواره شوله پاکوي. والله موږ خو ترې نه خپله خوشحاله یو په دې چې د 2-3 ورځو کار په یو ورځ په یو ساعت کې خلاصوي موږ ته، او دونه مزد نه اخلي. مزد یې 3 منه مزد اخلي، 1.5 من وریجې شولې ټولې هلته 300 روپۍ. یو کارګر پیسې باندې درته 3-4 خرواره شوله پاکوي. نو پخوا خو ډېر مشکلات زغ زیات و چې مثلا یو دا د شولو پاکولو په چې تر اوسه مثلا دغه بات یا دغه شیان نه و که نه،
نو بس دا ډېر مشکلات زیات اوس ماشین د مثلا ټول یو خرمن په یو ساعت یا یو نیم ساعتو کې دغه شولې ټول پاکوي موږ ته. دا ماشین کولی شي چې هر ډول غلې دانې پاکې کړي. د شولې کار هم ترې نه اخلو، د غنم هم چې خراب وي هغه غنم هم پکې پاکېږي، جوار هم چې خراب شوی بټوکا وهلی یا څنګه شوی هغه هم ترې نه کار اخلو، وربشین هم پاکوي او می هم پاکوي، جلغوزه هم پاکوي. دغه شیان چې دي که نه دا ډېر ښه صفا ستره کوي. د جوړولو به درته وایم پس له هغه مې دا ولګو، ورپسې مې دغه پین بولټونه ولګو. دا پین بولټ چې دغه چرخ مې چې دا غټ لګولی، اوس تاسو ته به دلته دا سوال پیدا کېږي دا دې ولې غټ لګولی، دا دې ولې وړکی لګولی. د دې ګردش چې ده زیات ده، دې باید ګردش کم وي چې چغل په اندازه باندې باید وښورېږي، په اندازه باندې وښورېږي، د خپل اندازه باندې فعالیت وکړي. که دا هم تیز وګرځي هغه هم تیز وګرځي، دا بیا ماشین ځانش کوي. چې کله دا فعالیت ته شروع وکړي بیا دغه چې ده که نه چینایي ماشین ده، دا مې پکې انجن لګولی ده، د دې انجن په ذریعه باندې دا ګرځي حرکت کوي. دا یې پکې دي، یو پکی ده، دا یې بل پکی ده، او دغه هم چې ده که نه دا پکی ده، دا پوچک دغه خاورې دا بیا کش کېږي لاندې اخواته یې وړي، او دا کوړه چې دا ګندګي هر چې ده دا هغه هم دو خواته راځي، دو خواته راځي. او پاک هر شی چې مثلا غنم پکې پاکوي او که شولې پکې پاکوي غنم یې اخواته ووځي. د دې ماشین په جوړولو کې چې کوم توکي کارول شوي دي ډیری یې مستعمل توکي دي او ټول یې په افغانستان کې په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. دغه ماشین مې چې جوړو دغه اوسپنې مثلا په بازار کې واخیستم، دا ګاډر مې بازار کې خرڅېږي هلته مې اخیستی ده، دغه چوکاټونه هم چې دي که نه دا هم بازار کې خرڅېږي، دغه هم بازار کې خرڅېږي. دغه چې ده بیلرونه دي، بیلرونه دي دغه مې پلاس جوړ کړی، او دغه شاپونه دي چې دي که نه کوم دانه چې دلته ما نشو جوړولی یا د سوري کولو لپاره یا د دې لپاره به مې خرادي ته وړه، هلته به مې سوری پرې باندې کوو، دغه مې ټیکوو، بیا مې راوړو دلته مې لګوو. او دغه هم چې ده که نه دا هم دننه پکی ده، دا بیلر نه جوړ شوی ده، دا هم یا د سټیل نه جوړ دغه بیلر ده. او بغیر له دغه انجن چې چینایي پکې لګېدلی که نه دا ټول وطني سامان ده. دغه وطن کې دغه هر شی خرڅېږي، دا اوسپنې، دا جالۍ، دا چغلونه، هر شی بازار کې خرڅېږي. بازار کې مې اخیستی، دلته مې راوړی ده، دکې مې لګولی ده. په پیل کې د دې ماشین جوړول خورا ګران و او محمد قاسم د خپلو څارویو په پلورلو سره د دې جوړولو لپاره زمینه برابره کړه. موږ چې اول کارت مصرف کو تقریبا 1,00,000 روپۍ نه موږ زیات په باندې مصرف کړی، ولې ضایعات موږ زیات ورکړی و. اوس چې ده که نه دا په 80,000 روپۍ تکمیلېږي او جوړېږي د انجن سره د هر چي شي سره. نو دغه ماشین دغه اوسپنو نه موږ جوړه کړی، اول دفعه چې موږ دا جوړه کړې اختراع کړو نو په دې کې ډېر مصرف راغی. ولې مصرف راغی چې هر چې موږ د چا نه اخیسته هغه به بېرته موږ نه اخیسته، یا به پکې جوړ نه راته، یا به دغسې. اوس دا الحمدلله چې کله جوړ شو دانچه پیدا شو، اوس په دونه پیسې په باندې نه لګېږي، اوس کم پیسو باندې دا الحمدلله اوس جوړېږي. د محمد قاسم خپلوان هغه د یو زیارکښه او حوصله‌ناکه کس په توګه یادوي. کاروباري سړی ده، مثلا دیاړیمار ده، معمار ده، په هر کار د دنیا کې دا یو حوصله په کار لري. نو ماشاءالله کله چې ما ارزیابي کړی، معلومات مې کړی، دا ماشاءالله په دغه کارو کې ډېر طاقت والا سړی ده. دا د ما مخکې تا ته عرض وکړم چې دا خیاط هم ده او معمار هم ده، لکه سنګکاري هم کوي او خیاط هم ده. په ذهن کې دا شی هم اختراع کړ، د کوشش کوي، مګر هغه د وجود نه ضعیف ده، خو ماشاءالله کاروبار سیستم کم کار ته چې پلان یې کړی ده په هغې کې د دې کامیابي په برخه شوی ده. نوموړی د دې ماشین په جوړولو کې له هیڅ چا مرسته نه ده غوښتلې، ځکه چې په دې باور لري ځینې وګړي د کار د سمښت پر ځای داسې نظرونه وړاندې کوي چې د کاري پلان د خرابولو سبب کیږي. دا خبره به مې چاته نه کوه چې زه دا ماشین جوړوم، ولې دا ماشین جوړول یو رقم کار ده چې بل څوک پکې مداخله وکړي بیا د ګمراه طرف ته وړي، ولې بل طرف ته دې وړي.
ماشاءالله دغه نور خلک ذهنو سره د دې ذهن فرق لري لکه دا ماشین اختراع که دا ماشین یې جوړ که ډېر په کم وخت کې نو چا سره مشوره یې نه ده کړې چا نه کوم هغه یې غوښتنه نه ده چې مثلا دغه کار مې مخکې اچولی ده نو تاسو سره به زه یو خبره به وکړم چې مثلا زه پکې ناکامېږم او بعضې کسان شته ده که نه دا د خپل استادي کې بعضې کسانو سره مشوره کوي دا چا سره مشوره یې نه ده کړې که څه هم محمد قاسم لا تر اوسه دا ماشین بازار ته نه دی وړاندې کړی خو هغه وایي د ځینو خلکو دا ماشین کاپي کړی او ورته ماشینونه یې بازار ته وړاندې کړي دي ما خپله چې بازار ته وړاندې کړی نه ده مګر هم خرادیکارانو دا بیا ما ته وویل چې ته دا راوړه چې موږ وګورو دا موږ نه جوړ کړو د دې نقل نه ما خرادیکارانو ولیده جوړ یې که بس هغوی بیا خرڅ کړی ده بازار کې هم خلکو اخیسته تقریبا اوس دا 15 دانې 12 دانې 15 دانې ته رسېدلی دی محمد قاسم وایي که مالی ملاتړ یې وشي د غوره او په عصري بڼه ماشینونو جوړولو وړتیا لري زه خو پلانونه زیات لرم خو چون چې مادیات پیسې نه لرم زه کولی شم چې د افغانستان ساخت میل جوړ کړم مثلا دغه چینایي ماشین کې مې ابتکار کړی ده منډو مې ورته جوړ کړی هم دغسې نور کارونه کولی شم چې په زراعتي بخش کې غیر زراعتي بخشونو کې خو صرف فکر یوازې شی نشي کولی چې ته تمام ورځ فکر وکړې خو د کاغذ او د فکر په هغه کې پروت وي ماغزه کې به دې پروت وي خو عملا ته شی کولی نشي عملا چې دا کار په پیسو کېږي زه حاضر آمده یم چې په هر شپږ میاشتو کې یا یو کال کې یو جدید شی تاسو ته وښیم محمد قاسم غواړي په کرنیز سکتور کې داسې ماشینونه جوړ کړي چې په راتلونکي کې افغانستان د ګاونډیو له اړتیا څخه خلاص کړي او افغانستان په یو ځان بسیا کرنیز هیواد بدل کړي راتلونکی که خدای وکړو چې پیسې پیدا شو نو زه غواړم چې داسې ماشین دلته جوړ کړم چې دهقانان بیخي سهولت آسوده شي ولې دا پاکستان نه یا د بل ملک نه چې دا ماشینونه راغلي دي چې ګېډۍ پکې اچي هغه واښه ټوټې کوي چندان سم غواګانې ترې استفاده نشي کولی زه غواړم چې داسې ماشین جوړ کړم چې واښه هم ټوټې نشي او شول هم باید صفا ستره وځي او د دهقان کار هم باید لنډ شي بله دا چې زه غواړم چې یو د افغانستان ساخت میل جوړ کړم که انشاءالله که د خدای رضا چې که ژوندونو زه به لاس په کار شم ورته په نږدې ورځو که خیر او د لو ماشین مثلا زړه کې مې ده چې باید د لو ماشین جوړ کړم او دا د غنمو د ربدلو لپاره واړه ماشینونه چې دا واړو پټیو کې وګرځي نو دغه نه په زړه کې ده او دغه ماشین ته باید بل شی جوړ کړو چې جاړو کولو کې سمه دا خلک په عذاب دي د درمن ټولولو لپاره دا میدان چې جاړو کوي دغه هم باید ماشیني کړمه زه نوموړی له ځوانانو څخه غواړي چې هیڅ ډول خنډونه څخه نه ویریږي او د ناکامیو له امله ناهیلي نشي ځوانانو ته مې پیغام دا ده چې هېڅکله د شکست ونه مني کوم کار چې مخکې واچوو ولې چې په دې کې ما ډېر شکست خوړلی زړه مې هم تور شوی ما بیا پرېښی مې نه ده دغه ماشین چې ما شروع کوو په دې کې مې شکست خوړلی ده خو پرېښی مې نه ده بیا مې شروع کړی ورپسې بیا مې شروع کړی تر څو چې کامیابي ته ورسېدلم هېڅکله تاسو ځوانان شکست ونه منئ او خپل هدف هم چې تعین کړی د خپل هدف ته به ځان رسوئ او هغه هم چې د وطن د ترقۍ کې بیخي صحیح ده ولې چې زموږ او تاسو ملک ډېر غریب ملک ده د زراعت له بخش ته د صنعت له بخش ته د هر چیز له بخشه باید دا پیشرفته شي نو دا په چی شي کېږي دا په ځوانانو کېږي افغانان د لوړو او ښو استعدادونو درلودونکي دي که چیرې ورته د مسلکي روزنې زمینه برابره شي دوی کولی شي افغانستان د سیمې هیوادونو سره سیال کړي